دغه شواس ټول مړه که و ډاکټر وګوره زه بابا در راخم هله در مړه ډاکټر سوسو هله ډاکټر راوله ډاکټر صاحب دا زموږ پلار دی د ساره چې د لاسونو خوله کږه شوله خدای که زه لږ وګورم ته وګوره ډاکټر صاحب چې 10 منټه مخکې ترې راوستلی وی لا به د ژوند یو امید وای مه کوه ډاکټره څو پیسې غواړې چې څومره جایداد لګېږي دا زموږ پلار به را بچاوی ته سم وګوره وار دا په 100% کې 10% د ژوند امید لري ډاکټر صاحب اول به خدای کوي بیا به ته کوې دغه یو سپین ږیری پلار لرم چې دوه راته کوي ته سم وګوره چې هر څو پیسې لګېږي زه در کوم سمه ده زه به خپل بندګي کوشش وکړم ویې که کور دې ودان ژوند مرګ د الله په لاس و بېشکه سمه ده تی درځي د بندې زه به د حاجي صاحب چیک اپ وکړم نو بیا به که سره سمه ده ډاکټر صاحب موږ د باندې ولاړ سمه ده پته مو اوسي سمه صحیح ده کور دې ودان راځه هلکه هلکه دلته ډاکټر ته ګوره کیشې مې غوښتې بابالی به راواخلې زه به ورسم لاندې به ورشه وسمه مالټې جوس به راواخلم قسم خوا راګرځي سمه ده لالا زه ډاکټر ته ګورم ته ورسه زما خوا راګرځي صحیح ده بس ته ګوره ډاکټر ته ګوره ښه دي کیشې غوښت د میډیکله بیا راوځم صحیح ځوانه د الله د رضا دپاره یو څه راسره وکړه کشني کشني بچیانه پسې دي نه دی د الله د رضا دپاره یو څه راسره وکړه کومک چې څه دې په وس کې کېږي الله پاک دا واخه دوه راته کوه بس خدای پاک دې دواړې درسمې که نه دی خدای پاک چې په زړه کې دې ارمان وي خدای پاک یې در پوره کړي نه دی و الله پاک دې دنیا در سمه که بس ستا زما د بچیانو سره دا وکړه بس خدای پاک چې خوشحاله اوسه دوه راته کوه دوه الله دې عزت وکړه اوس خپل بچیان له شی اوس او خدای پاک نه وي زندگی ورکه خدای پاک نه وي ژوند ورکړي هغه د ستا ورور د لاس نیولی دی په دهلیز کې پله ګرځي هی څه وایه او والله که موږ د ژوند امید درلودو د الله پاک یو کرشمه او بس الله پاک روغ صحت ورکړي یا دی اوس په خپلو پښو ګرځي ته اوس زه ورځم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب را مالټې او جوس پکښې دا سره وخورو زه به نوره واخلم هغه زه پلار له ور ورځم دا ور بابا له ور وځغل ته نه خورې یا زه نه خورم کور دې ودان ډاکټر صاحب الله دې قدر وکړي الله دې عزت ور بابا له ورسه زړه تسلي وکړه بس زه اعلان مکه خدای پاک دونه شکم بس آباد له خدای زه چیش غواړم بابا څنګه څه تر اکسه ده څه تر جوړ شولې خو اوس نیمه ګنټه مخکې زه ولاړم خلاصونو خوله دې ګرده کاږو خیر څه تر جوړ شولې زه د خدای د کرشمه د خدای پاک داسې یو دم بدن ګرم کړی خدای پاک جګ جوړ کړم لاسونه سم سوم زه به سمه سوم خوله سمه سول هم لاسونه سم سو د الله هغه د نظام نه دی ګوره چې کوم عمل په موږ کې شوي خدای پاک ګوره خدای موږ جزا کړو خدای پاک دا دې زه جګ جوړ کړم بس ته خدای را جوړ کړې که خدای کړي زه کور ته ولاړ سم نور خیرات کوم زه دغه در خیراتونه کوم خدای دې ګرځ سره خلاص او همیشه دې دا امین امین درځه لکه درځه ګاډی له درځه بابا درولم درځه بابا پر لارې بیا وخورو راځه بابا بس زه برابر یې او جګ جوړ یم شکر الحمدلله بابا ملګرو دا کوم کلیپ ویډیو چې وکتله نو د دې څه دا معلومه ده چې کوم سړی د الله رضا دپاره صدقه کوي یا خیرات کوي دا د هرې بلا مخنیوی کوي د هغه مخ نیسي کوم سړی صدقه کوي کوم سړی چې خیرات کوي د الله د رضا دپاره الله پاک یې هغه کارونه ورکوي چې د امید دغه کار هغه نشي کولی نو الله دې موږ دوی ته پر دا باندې توفیق راکړي پر خیر په خیرات باندې پر غریب باندې مې نظر یې کوم چیرې دا زموږ دغه کوچنی کلیپ ویډیو خوښه شوي د مخکې سره شیر کړئ او موږ ته کمنټ ضرور وکړئ چې دغه رقم میسجان موږ دپاره جوړوي چې هر ځای اوسئ ژوندي اوسئ السلام